زه د خپل یونین کونسل صدر لال محمد خان ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپلو مېلمنو ته په خیرالي ووایي. بختور خان هغه سره د شاباشګړۍ او د مازوګړۍ راغلو مېلمنو ته د زړه د کومې نه په خیرالي دې ځای ته په راتګ وایم. د دې کلي د باغچې ډېرې غیرو پښتنو تاسو ته هم د دې لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلي یې او تاسو ته هم د زړه د کومې نه هرکلی وایم او الله مو ښاد او آباد لره چې زموږ د غریبانانو او د دې نیشنل پارټۍ په دغه کې غونډو کې د جدوجهد کې تاسو شرکت کوئ. خدای دې له عزتونه درکړي. بلدیاتي الیکشن دی زیاتر خلک دا وایي چې دا د غم خواه دی د ورورولۍ د کاکا ماما د دې وډونه دي دا موږ بل چاته نه ورکوو. جنرل الیکشن کې په جنرل الیکشن کې چې کوم دی نو د دې ووټ یو خپل یو اهمیت دی هغه په بلدیاتي کې هم دی په جنرل کې هم دی خو په جنرل کې پارټۍ په دې کې انوالي نو په پارټو باندې به لږه خبره کوو. زموږ د تحصیل بری کپوره میر دا چې کوم امیدوار ولاړ دی نو هغه د یو پارټۍ سره تعلق لري او یو پارټۍ نه ولاړ دی نو په پارټو باندې به معمولي غونډه مختصر خبره کوم تاسو سره. زموږ په صوبه کې زموږ په علاقو کې اب دور باندې فی الحال عوامي نیشنل پارټي او تحریک انصاف دي او نورې چې کوم دي نو هغه مذهبي پارټۍ دي. د مذهبي پارټو به زه تاسو ته دا ووایم چې د کوم یو لیډر دی مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې ځان له اسلام دی ځان له پارټي ده مذهب زمونږ یو دی او پارټۍ پکې پنځه شپږ دي. د هغې نه تاسو په خپله اندازه والئ چې دا آیا دوی د مذهب دپاره ووټ غواړي او که نه دوی کرسۍ دپاره ووټ غواړي. په دې مذهب باندې دا ټول مسلمانان ټول پښتانه ټول عمر یې چې کوم دی په دې څیزونو باندې ووهله. تاریخ گواه دی د 1947 نه تاسو وګورئ تاریخ چې تاسو وګورئ نو په دې مذهب باندې او په دې د اسلام په نوم باندې چې کوم دی نو وخت سره مختلف کسان راغلي دي او دا مذهب یې موږ ته را مخامخ کړی دی او موږ یې په مختلفو طریقو باندې والي یو او شکر دی پښتانه چې کوم دي دا د نسل چې کوم دي مسلمانان دي او د پښتنو نه بل ښه مسلمان او مؤمن به بدلته کې په ټوله دنیا کې بل نه پاتې شوه. د تحریک انصاف خبره مسلم لیگ او پیپل پارټي د مسلم لیگ او د پیپل پارټي خو زموږ په خیبر پښتونخوا کې هغه شانتي پوزیشن دی. تحریک انصاف لا زمونږ پښتنو والا 2 پیرې منډیټ ورکړی دی 2 پیرې حکومت راغلی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ زمونږ په صوبه کې یو ځل حکومت راغلی دی. دا ووټ چې کوم دی دا زمونږ خلک وایي دا زمونږ د ضمیر فیصله ده. دا یوازې د ضمیر فیصله نه ده دا زمونږ د راروان نسل چې کوم دی د هغې د مستقبل فیصله ده. تاسو وګورئ د عوامي نیشنل پارټۍ یو ځل حکومت راغلی دی. د پاکستان تحریک انصاف
دویم ځل نه چې حکومت راغلی 8 کال یې برابر کړو په 15 کالو کې عوامي نیشنل پارټۍ چې دې صوبه کې څومره یونیورسټۍ جوړې کړي دي څومره کالجونه یې جوړ کړي دي څومره سکولونه یې جوړ کړي دي د 1947 نه والي تر اوسه پورې ټوټل ټنور کې چې کوم د دونه نه جوړ شوی څونه چې هغې په 15 کالو کې جوړ کړي دي او پاکستان تحریک انصاف دا د 8 کاله برابر شو څوک ته ماته وایي چې هغې یو یونیورسټي جوړه کړي یو کالج یې جوړ کړي یو سکول یې جوړ کړي بیا راځي هغې وایي چې دا د انصاف پارټي ده او مونږ چې کوم دی کرپشن چې کوم دی نو پاکستان تاسو دا زه چېرته کومې خبرې کوم دا پټې پناه نه دي دا تاریخ ګواه دی یونیورسټۍ جوړې شوي دي کالجونه جوړ شوي دي سکولونه جوړ شوي دي لږ سرچ وکړئ لږ سټډي وکړئ پخپله به تاسو ووینئ او د تحریک انصاف دوی د کرپشن په باندې ووټ اخیستی دی د چینج په هغه باندې ووټ اخیستی دی صدر صاحب خبره وکړه هغې ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته ټایم کم دی تاسو ټولو ته معلومه ده هیڅ کار یې نه دی کړی البته پاکستان داسې طرف ته روان دی انفلیشن ریټ دومره رسته رسېوا کېږي تاریخ ګواه دی چې د وینزویلا او نور چې کوم داسې ملکونه دي چې د پاکستان په شان سټیبل او بیا چې کوم دي تباه شوي دي نو تاسو سره زه دا یو خبرې دا دغه مې د دې لپاره غوښته چې مهرباني وکړئ سترګې وغړوئ لږ سوچ وکړئ چې دا وټ چاله ورکول دي آیا زموږ را روان نسل چې کوم دی هغه کوم طرف ته روان دی کومه پارټي ده چې هغې سره زموږ د را روان نسل غم دی او کومه پارټي ده چې هغې له موږ وټ ورکړو نو را روان نسل چې کوم دی نو هغې به انشاءالله خو د خوشحالۍ تعلیم یافته او ډېره زبردسته زندګي تېرئ سیکرټري صاحب راغی ډېره مهرباني د عاصم مصباح د تفصیلي او د جذباتي بیان نه پس چونکې ټیم کم دی زه صمد خان الله ته خواست کوم چې هغې راشي په مختصرو الفاظو کې خپل بیان دا بلدیاتي الیکشن پسې زموږ بل الیکشن د قومي او د صوبایي اسمبلۍ را روان دی انشاءالله دی به د هغې نه مخکې تښتېدلي که خیري او دا عمل زمونږ دی مونږ به اختیار کوو مونږ به خدمت کوو او مونږ به انشاءالله د تحصیل چیرمني به په پټو سترګو ګټو د تحصیل چیرمني به په پټو سترګو ګټو د عوامي نیشنل پارټۍ د زنانه تنظیم جنرال سیکرټري د میرزا لیلا انګورو په دې الیکشن کې ولاړه ده ټولو مینوالو ته سوال کوم درخواست کوم د هغې نښه سلایي مشین ده مهرباني دې وکړي هر پښتون دی هر د لاټین خواښونکی دی دغه د ګنډلو مشین ته ووټ واچئ زه ستاسو ډېر ټایم نه ولم خو په آخر کې درته یو شعر وامه بختور خان ته ځان درته لوګی کم که جهان درته لوګی کم ځان درته لوګی کم که جهان درته لوګی کم او دا زه یوازې بس یم که دا غونډه ډېری درته لوګی کم صدر صاحب ډېر زبردست خبرې وکړې مزاحیه خبرې پکې وکړې ټایم کم دی جي نو موږ خپل دروند خوږ میلمه ده نور انتظار نه کوو هغې ته خواست کوم بختور خان ته چې هغې راشي او تاسو ته مخاطب شي عوامي نیشنل پارټي خان عبدالغفار خان خان عبدالولي خان اسفندیار خان امیر حیدر خان هودي حمایت الله معیار حمایت الله معیار بختور خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر جلسہ او په سټیج باندې ناست ما سره د عوامي نیشنل پارټۍ د یونین کونسل باغچه ډېرې د تنظیم ملګري د دې مشران د عوامي نیشنل پارټۍ منتظمین او د بذات خیلو د حجرې د میزبانانو او د منتظمینو ډېر شکریا ادا کوم چې دلته کې یو ډېر زبردست پروګرام یو ډېر پرجوش او یو ډېر درنه جلسه دې موږ له منعقد کړې ده دلته کې موږ راوستي یو موږ له عزت راکړو دا زما دپاره ډېر د خوشحالۍ او ډېر د زبردست مقام دی زما دپاره نن زه ډېر زیات خوشحال یم په دې خبره باندې د هغې نه بعد زه د صدر صاحب لال محمد خان شکریه ادا کوم د صمد کاکا شکریه ادا کوم وسره زه سخیتاج خان شکریه ادا کوم چې په بوټسری چې خابات کې موږ سره
په موټر سایکل باندې رکانو او موږ مرګرو استقبال وکړو. بیا د بغبلن صاحب دی شکریا ادا کوم چې هغې وې او لال محمد الله دي چې موږ به دلته کې ستاسو استقبال کوو. نو دلته نه د موټر سایکلو یو ډېر زبردست ریلی او یو ډېر بهترین طریقې سره موږ دې کلي ته رادننه شو. نو دا زموږ یو استقبال او مېلمستیا چې موږ دې کلي راکړه دا به انشاءالله تاریخي او دا به موږ د ټول عمر انشاءالله یادي. زما ورونو خبرې تاسو ته وشوې او کیږي م لګیا دی ځکه چې دا اولنۍ جلسه نه ده، خو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کې چې نن د دې خبرې ضرورت ولې محسوس کیږي چې دا موږ بار بار دې خبرې ته زور ورکوو چې په دې ووټ په اچولو باندې دا ځل سوچ وکړئ. دا ولې موږ محسوسوو؟ دا په دې وجه باندې محسوسوو چې صمد کاکا چې کومه خبره وکړه په ظاهره خو دا د خندا وه، خو په حقیقت کې دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې دا کومه د میلو د ټوکټکي دا کیسه ده وکړه نو دا بالکل په دې پاکستان کې روان دی دا کار. زمونږ کپتان صاحب دی عمران خان، هغه به په کنټینر باندې ولاړو، هغه به دا وي چې ستا په ملک کې کله ستا روپۍ وغورځېږي او ډالر وخیږي نو ستا وزیر اعظم غل دی. کله چې ستا په ملک کې غریب غریب کېږي او مالدار مالدارېږي نو ستا وزیر اعظم غل دی. کله چې ستا په ملک کې اوړو چیني ګرانېږي نو ستا په ملک کې وزیر اعظم غل دی. کله چې ستا پیټرول او ډیزل ګرانېږي نو پوه شه چې ستا وزیر اعظم غل دی. نو نن موږ د هغه نه دا تپوس کوو چې کپتان صاحب هغه ټایم چې کوم ټایم تا یادو چې په دې ملک کې د غلو حکومت دی هغه ټایم خو غریب ډېر خوشحاله و، کم سے کم په 2 وخته روزې پسې اریان خو نه و، تا خو خلک په رزق پسې ړانده کړه. نن ستا په حکومت کې خلک په رزق پسې ړانده دی. تا به وې چې راشه د موټروې ټکس مه ورکوه، تا خو به وې چې راشه سړک بندوم، نن پلان کې ځای کې ریټ سیوا شو، دا بدامني راله، دا بېایماني راله. هغه خلک کم خلک چې په تا کپتان صاحب د جیل په سلاخونو کې بندول هغه خلک نن ستا په کابینه کې ناست دی. اوس ته ماته ووایه ته غلی او که ته پرښتی؟ ته ماته ووایه تا خو د مدینې ریاست جوړ کړی، تا خو دا نوجوان نسل د نوي پاکستان په نوم باندې دوکه کړی. دا د ستا هغه نوی پاکستان چې په 80 روپۍ یا په 80 روپۍ باندې پېټرول و، هغه ټایم د غلو حکومت و چې په 1.5 سنټ باندې پېټرول دی، نن د پرښتو حکومت دی. ته ماته ووایه کوم شی تا ته ملاویږي؟ نن هر سړی پریشانه دی، نن هر سړی خفه دی، نن په دې زندګۍ باندې ډېر خلک ستومانه شوي دي. غریب نه لګیا د غربت د کیرخه نه ښکته لاړ. تا خو د 1 کروڑ نوکرو واده کړې وه او چې راغلې په حقیقت کې 80,000 کسان چې کوم نور پاټو برته کړو 18 نوکرونو ویستل. اوس ته ووایه تا روزګار ورکړه که روزګار دې واغسته د خلکو نه؟ تا خو د خلکو نه روزګار واغسته. هغه خلک د چا چې شوګر میلې دي، د چا چې د وړو میلونه دي، د غوړو دي، د سټیل میلونه دي، کارخانهدار ته اسمان ته ورخېجو. ولې چې ته د هغې سامان ګرانې چینی ګرانې، اوړه ګرانې، غوړي ګرانې، سیخ ګرانې، سیمنټ ګرانې، سریه ګرانې، خښته ګرانې، باجري ګرانې، خو د غریب او د دیاړمار سړي دیاړي ته نه زیاتې. ته ماته ووایه چې په کم ملک کې د غریب سړي د کور خرچه 1,000 روپۍ او 1,200 روپۍ روزي او د هغه مزدوري اول خو شته دی نه په دې ملک کې مزدوري، ځکه چې کاروبار نشته نو مزدوري میلاویږي نه، او چې میلاویږي نو 600 یا 100 روپۍ دیاړي ده. اوس ته ماته ووایه چې په دې کې خپل بچو له رزق ورکړي، دوایي وله والي، سبق پې ووایي، جامه جوړه وله ورکړي، که څه چلو کړي. په دې وجه ستا په نوي پاکستان کې کپتان صاحب غریب په خودکشۍ باندې مجبوره دی. ستا په دې پاکستان کې غریب په خودکشۍ باندې مجبوره شوی دی. او ته ماته ودرېږې چې آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نو موږ به ولې نه ګبراویږو چې تا خپل میلو راوسته، خپل کارخانهدار چې تا کوم یادونه خو تا سره بکړو او غریب نه دې بڼې وویستې، غریب دې په ځمکه باندې نه باسه. نو دا هغه خبره چې موږ تاسو ته کوو، نن د دې خبرې موږ ته ضرورت دی. تاسو په دې خبرو زمارو سوچ کوئ. د باغچې ډېرې عوامو زمارونو بایګانو دا درته ګور ډېر په منت باندې ته دا خبره کوم چې دا در ډېر سوچ کوئ. تاسو په پاټو ته ګورئ، په تشو نارو به نه دوکه کېږئ، ځکه چې یو ځل د اسلام په نوم دوکه شوې. ښه په نره باندې هم دې خلکو له ووټ ورکړو، MMA والا له کتاب په نوم باندې یو پیره اسلام یې یادو، بیا په اسلام آباد کې ناستو. ما ته ووایه د اسلام په نوم باندې چې کوم حکومت راغلی کومه کارنامه یې کړې وه؟ یو کارنامه د اسلام دپاره کم کار شوی یو کار نه و شوی.
بیا دا پارټي راله د تبدیلۍ په نوم یې ووټ واغسته نو په تبدیلۍ په نوم چې ووټ واغسته اتم کال د په دې صوبه کې تبدیلي راغلې ده اوس ما ته وښیه تبدیلي کم ده خو او دا تبدیلي راغلې ده چې مخکې به کوم څیز په 100 روپۍ میلاوېده نن یې په 300 نشي اخیستی د هر یو څیز ریټ په ترپل باندې شوی دی وښیه لږ تاړي ورته نوره عوامي الیکشن پارټي عوامي الیکشن پارټي خان عبدالغفار خان نو دا وګوره دا هغه تبدیلي ده چې په دې ملک کې نه ښکاري او یو ووټ تاسو یو پیرا په 2008 کې د پښتو په نوم باندې ووټ ورکړو او د عوامي نیشنل پارټۍ هم ورکړو او د پښتنو د پارټۍ هم ورکړو نو دا هغه پارټي چې کومه د باچا خان بابا د نظریې د وجې د پښتنو دپاره یو تحریک شروع کړو او په هغه تحریک په وجود کې چې کوم دی بیا تاسو سا واچوله دارونه بایګانو ورسره امداد وکړو په 2008 کې تاسو د سرې جنډې حکومت قایم کړو په دې صوبه باندې او زمونږ مشر امیر حیدر خان نوتي صاحب د دې صوبې وزیر اعلی شو نو بیا وګوره په دې ملک کې او په دې صوبه کې هغه کارنامې چې کومې په تاریخ کې نوي شوي هغه وجود کې راغلې د ټولو نه اول صوبې ته پښتنو ته خپل پهچان میلو شو زمونږ نوم نو پنجاب سره خپل نوم و سند سره خپل نوم و بلوچستان سره خپل نوم و خو موږ سره سرحد و نو چې کله د سرې جنډې او د پښتنو نماینده جماعت راغی حکومت یې قایم کړ نو لومړی نوم یې پښتنو له پښتونخوا ورکړو نن موږ په پښتونخوا باندې یادېږو نو دا لومړنی کارنامه د هغې نه بعد بیا په دې علاقه په دې ملک کې په دې صوبه کې د تعلیم کمی و نو ته وګوره حیدر خان دله په ګوټ ګوټ کې سکول یې دله جوړ کړو کالج یې دله جوړ کړو یو تر دې پورې چې په مردان کې دله یو داسې یونیورسټي جوړه کړه عبدالولي خان یونیورسټي چې د مردان او د خوف علاقو څخه چې د ټولو صوبې نه هلکان او جینکۍ راځي او په هغې کې سبق کوي ستا ته په دې وطن کې دې راځي په دې مردان کې او نن په پاکستان کې په 1 نمبر د هغې رزلټ دی د ټولو نه سوا پی ایچ ډي ډاکټران ستا په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې دي دا د چا کارنامه ده د دې سرې جنډې او د عبدالولي خان د امیر حیدر خان اوتي صاحب کارنامه ده بیا د هغې نه بعد خلکو ته علاج ضرورت و د هسپتالونو کمی و نو په ګوټ ګوټ کې دله غټ غټ هسپتالونه جوړ کړو ډسپنسرۍ دله جوړه کړې بي ایچ یوګانې جوړه کړې آر ایچ سیګانې جوړه کړې بیا یې دله 1122 منصوبه راوړه پخوا په زمانه کې په هغه زمانه په مخکې وختونو کې به چې کله ته تا کره به مریض و د شپې به یا ګاونډي را پاسو یا به چېرته ټکسي والا کته یا به چېرته ګاډي میلاو شي یا میلاو نه شو ټوله شپه به تېرېده نن به چې کوم دی نو 1122 میلاوې او هغه موبایل چې په کوم کې پیسې نه هغه هم درله میلاوي او په کوڅه کې به د 1122 ولاړې امبولانس او سره د ټیکنیکل سټاف که زنانه مریض نو زنانه ډاکټر وسره او که نارینه مریض نارینه ډاکټر وسره پاس ګاډي کې په امبولانس کې وته علاج شروع کی تر هسپتال پورې چې رسی نو هغه په خیر غیرت سره ورسی نو داسې یو منصوبه کرنګ روډونو ته وګورئ که سړکونو ته وګورئ که لارې کوڅې وګورئ نن موږ ته خلک د لارې کوڅې صفت کوي دا پلان کې لار جوړوم دا پلان کې ناله پخوم نن وګورئ په دې باغچې ډېرې او په دې ټوله حلقه کې د دې لاندې چې کوم لار دي نن پخې د هغې لاندې بنیاد د عوامي نیشنل پارټۍ په کومه لار چې دي نن کرشو باجري اچوي د هغې بنیاد عوامي نیشنل پارټۍ ایښی دی او تاسو ورونو بایګانو ایښی دی ځکه چې په 2008 کې ایم پی اے زما ترغه نجات خان تاسو پاس کړو نو هغه د دې علاقې خدمت کړی دی او ښه په نره باندې کړی دی بیا د هغې نه بعد خلکو ته په جوماتونو کې تکلیف و نو امیر حیدر خان ولګېده جوماتونو له هم پیسې ورکړې اجرو له هم پیسې ورکړې مدرسو له هم پیسې ورکړې 58 लाख روپۍ د دې جومات له که نه چې نو داسې یو جومات نه هر کلي کې په هر یونین کاونسل کې چې کوم دی مختلفو جوماتونو له پیسې بیا جنازګاګانې 3-4 جنازګاګانې دلته جوړې شوي دي نو دا یو کار که زه تاسو ته یادوم او جی دام جی نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو خدمت دا د دې پارټۍ یو منشور دی موږ د پښتنو د ترقۍ دپاره او د پښتنو د ښه مستقبل دپاره راوتي یو امیر حیدر خان اوتي صاحب د دې علاقې خدمت کړی د دې صوبې د سرې جنډې د پښتنو خدمت کړی دی او انشاءالله تعالی موږ نن د دې سرې جنډې د پلیټ فارم نه تاسو ته مخامخ شوي یو
ما ته تحصیل ګډي کې پوره د چیرمنۍ ټیکټ ملاو شوی دی. زه ستاسو ورور یم، ستاسو کشر یم، ستاسو ورور یم، ستاسو بچی یم، تاسو له راغلی نن د پښتو په شکل د جرګې په شکل تاسو له راغلی یم چې تاسو ګوره ډېر په سوچ سمجھ باندې را ووټ استعمال کړئ. دا ووټ په دې طریقه نه دی چې یاره چې د چا نه رالم، یاره چې د ګاونډي نه مجبوره شم، یاره د ماما زوی مې راغی، یاره یا دا چلو شو یا هغه چلو شو. نه، دا ووټ ډېر قیمتي څیز دی. د مارونو زه بار بار دا خبره کوم، دا موقع ګورې په 15 کاله پس راځي، دا موقع تاسو ته په 15 کاله پس ملاویږي. اوس چې نن کومه فیصله تا وکړه هغه که د ښه وکړه نو 15 کاله به خوشحاله، او که د غلطه وکړه نو 15 کاله به په هغې فیصله به ته په خپله خپې. نو تاسو به پاټو ته ګورئ، د پاټو مشرانو ته به ګورئ، د پاټو کارکردګۍ ته به ګورئ چې جمعیت نه څوک ولاړ دی، د پی ټي آی نه ولاړ دی، د نیشنل پارټۍ نه ولاړ دی، یا د بلې پارټۍ نه ولاړ دی. د هغې پاټو خدمت سره د دې علاقې دپاره. او بیا به امیدواران ګورئ چې آیا د امیدوار تاریخ څه دی، د امیدوار کردار څنګه دی، امیدوار د خدمت جذبه لري که نه لري، خدمت به وکړی شي او که ونه کړی شي. ځکه چې دا موږ هغه ورځ بغبلن صاحب په تقریر کې ویلي چې د تحصیل دا بوج دا داسې چاله په اوږو باندې کېدی چې هغې وړي شي، داسې چاته مو واپس ورکوئ چې هغه ورته په لار کې کډۍ کړي او بیا تاسو له هم چل نه درځي، هغه له هم چل نه ورځي. دا بوج به دا بوج د تحصیل دا بوج چې دی دا به په تاسو اوږو باندې نه ږدی چې هغې وړی نه شي. انشاءالله تعالی زموږ مشران هم دا بوج اوچت کړی دی، زما د پارټۍ مشران هم دا بوج اوچت کړی دی، او انشاءالله تعالی زه به هم دا بوج اوچتوم او ښه په نره به یې اوچتوم. ځکه چې زما په شا باندې یو داسې پارټي ولاړه ده، یو داسې تنظیم ولاړ دی، یو داسې نظریه ولاړه ده چې د هغې کار صرف خدمت دی، د هغې کار د پښتنو خدمت دی. زه درته وایم زما څونه ملګري چې دي او دې ټولې مخامخ دا څونه جلسه چې ناسته ده، دې ټولو ته وایم چې حجره په حجره وګرځئ، کوڅه په کوڅه وګرځئ، هر چا باندې د پښتو جرګې وکړئ. کم خلک چې د دې کور نه بېلارې شوي دي، کم خلک چې زموږ د لارې نه بېلارې شوي دي، د پښتنو د لوی کور د باچاخانې د کافرې تېره ولې واپس ځکه چې دا د پښتنو د ترقۍ لار ده، دا د پښتنو د خوشحالۍ لار ده، دا د پښتنو د بچو د روښانه مستقبل ضمانت دی. دې کور ته خلک راولئ، دې کور ته خلک راولئ، او انشاءالله تعالی دا ما ته اندازه لګېدلې ده چې نن کوم استقبالونه کېږي، کم دا خلک موږ ته ولاړ دی، دا خلک دردېدلی دی. د دې حکومتونو نه، د دې موجوده حکومت نه دا خلک ډېر زیات خفه دی. خو تاسو به څه کوئ، صرف په دې باندې کار نه کېږي چې موږ به په حجرو کې ناست یو بد رد به وایو، موږ به په کورونو کې ناست یو بد رد به وایو، یا به موږ خیرې کوو. نه، موږ به څه کوو، موږ به دا عزم کوو، دا اراده به کوو، په کور به ګرځو، جرګه به کوو، او انشاءالله تعالی په 19 تاریخ باندې به که خیري د لاټین په نښه باندې به که خیري مهر وښیې، دا حکومت به غورځوئ. دې حکومت ته به دا سبق ورکوئ چې او عمران خان ستا حکومت زموږ نه دی خوښ، موږ نامنظور که ستا رانوې پاکستان، زموږ خپل زوړ پاکستان خوښ دی. هغه پاکستان چې په کوم کې پښتنو ترقي کوله، هغه پاکستان چې په کوم کې د پښتنو دپاره د خیر ښېګړې کار کېدو، د پښتنو بچو ته پکې تعلیم میلاوېدو، د پښتنو بچو ته پکې امن میلاوېدو، زموږ هغه زوړ پاکستان او خپله زړه پښتونخوا پکار ده، زموږ نوی پاکستان نه دی پکار. عاصم مصباح بھائی په دې دغه کې دې سره ډېره امداد کړې، صمد کاکا دې سره، صدر صاحب دې سره، سیکرټري صاحب دې سره، د هغې هم شکریه ادا کوم. د بخبلن بھائی دي، د لال محمد کاکا دي، څومره د تنظیم ملګري چې دي، څومره چې د باغچې ډېرې زما وروڼه بایګان دي، دلته زموږ عزیزان موږ ته ناست دي، موږ د یو کلي د یو غم خاده د یو عزیز ولې خلک یو، موږ یو بل دپاره څه نوي نه یو، نه دا پارټي ستا دپاره څه نوې ده. خدا یو خواست دی او دا یو درخواست دی چې دا ووټ ډېر په سوچ سمجھ باندې استعمال کړي. دا موقع ګورې بیا نه راځي. اول به انشاءالله تعالی په ټوله صوبه کې که خیري تحصیلونه به ګټو، ورپسې ډېر زر د حکومت ختمېدو واله دی. نو را روان ځل به انشاءالله په دې ملک کې د سرې جنډې حکومت قایمو، امیر حیدر خان الدوسي به د صوبې وزیر اعلی او بیا به ستاسو خدمت کوو. د پښتنو د خدمت سلسله کومه چې په 2013 کې بنده شوې وه، په تاسو باندې بیا یو نوی پاکستان راغی، د ظلم او د زبردستۍ حکومت راغی، هغه به ختمو انشاءالله، او یو نوی خدمت او په نوې جذبې سره به د پښتنو یو خدمت بیا دوباره بیا شروع کوو انشاءالله تعالی. زه ستاسو د ټول د راغونډېدو شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. الله په امان. ټول لاس اوچت کې
او دا دعا وکړئ چې خدای پاک دې هغه مرتبان د شیشې تباه او برباد کړي کوم چې موږ په 92 کې د بدقسمتۍ نه دې ملک ته وړلی وو د هغې شیشې د مرتبان د لاسه چې کوم نقصان د دې ملکو شو زموږ د آیینو شو او په خاص توګه زموږ د غریب عوامو شو نو زما په خیال په تاریخ کې د دې مثال نه ملاویږي نو زه وایم چې هغه د شیشې مرتبان د الله تباه او برباد کړي چې د کومې د لاسه زمون کشر کل چې کم دی نو هغه دوکه شوی او هغه چې کم دی نو داسې قسم خلک سپورټ کړو چې د هغې د لاسه نن د ملک داسې حد ته رسېدلی دی چې کم از کم زما په خیال باندې خو زما غوندې غریب سړی کم از کم 2 وخته روټۍ په مړه نشي خوړی نو د دې لپاره به دا سوال کوو لاس په اوچتو چې خدای پاکه د داسې خلکو نه زموږ د ملک صفا کړي کومه دوکه چې زموږ نه شوی وه کوم ظلم زیاتۍ چې زموږ نه شوی یا الله هغه ظلم او هغه دوکه موږ ته معاف کړي او یا الله آینده لپاره د داسې خلکو نه موږ زموږ د ملک او زموږ د عوام وساتي د چا د لاسه چې د ملک تباه شو د چا د لاسه عوام تباه شو لاس اوچت کې پاک پروردګاره زموږ د ملک ته د خلکو نه خلاص کړي یا الله موږ خو ډېر کمزور یو خو په خپلو قدرتونو هم ته خلاص کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين